د پنجشنبې په ورځ د خوست امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو آمر سمونیار طاهر احرار د سیمهییزو ملي او نړیوالو رسنیو له استازو او خبریالانو سره د امنیه قومندانۍ په چوکاټ کې د شته امریتونو مدیریتونو او ادارو د تیر 1402 کال چې پای ته رسیدو ته لا هم یوه اونۍ وخت شته مهم فعالیتونه پرمختګونه او لاسته راوړنې شریک کړل او روان کال د تیرو هغو په پرتله بریالی او له پرمختګونو ډک وباله. ښاغلي احرار وویل د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت موظفینو له لوري په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د 321 جنایي پیښو قضیې ثبت شوي او په تړاو یې 345 کسان نیول شوي هم دي. همداشان د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مدیریت منصوبینو د 440 عملیاتو پر مهال 325 کسان د مخدره توکو د قاچاق، خرڅلاو او لیږد پر مهال نیولي او 3000 کیلوګرامه نشه یي توکي په عام محضر کې سوځولي دي. 321 بېلابېلې رامنځته شوي جنایي پیښې ثبت کړي دي چې په تړاو یې 345 کسان نیول شوي دي. همدغه راز په یادو جنایي پیښو کې 90 قضیې د قتل رامنځته شوي چې په تړاو یې 50 کسان نیول شوي دي. همداشان 40 پیښې د مجروحیت رامنځته شوي چې په تړاو یې 30 کسان نیول شوي دي. 88 د غلا پیښې رامنځته شوي چې په تړاو یې 130 کسان نیول شوي دي. له نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت منصوبینو 440 عملیات ترسره کړي دي چې په نتیجه کې 325 کسان نیول شوي دي. د ښاغلي احرار په خبره د تروریزم ضد مدیریت منصوبینو لخوا د 1402 کال په موده کې ګڼ شمېر درنې او سپکې وسلې او نظامي تجهیزات نیول شوي او په تړاو یې 20 کسان هم د قانون منګولو ته سپارل شوي. همداشان د ښوونې او روزنې امریت په چوکاټ کې 920 تنه په عقیدوي او عسکري روزنه سمبال شوي او د جلب و جذب امریت له لوري د 1402 کال په لړ کې 1420 تنه د ساتونکو په توګه ګمارل شوي او اړوند ادارو ته د خدمت په موخه استول شوي دي. طاهر احرار د ټرافیکو مدیریت فعالیتونو ته هم په اشاره وویل 1402 کال کې 240 ټرافیکي پیښې رامنځته شوي چې له امله یې 10 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د دې ترڅنګ په 11 لارو کې مهم ټرافیکي څراغونه نصب شوي او 2 غلا شوي موټر د بایومټریک پروسې له لارې د ځانګړي سیسټم په مرسته تثبیت او مالکینو ته سپارل شوي. همداشانې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ امریت په چوکاټ کې د اړوند وزارت په مرسته په قرارګاه او نورو مهمو سیمو کې 29 کامرې ځای پر ځای کړي او اطفائیې امریت لخوا د اورلګیدنې 18 طبیعي او غیر طبیعي پیښو ته رسیدنه شوي. ښاغلي احرار دا هم وویل د پاسپورټ امریت له لارې څه د پاسه 40,000 او 200 پاسپورټونه ویشلي او له دې لارې د عوایدو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. نوموړي دا هم وویل د 1402 کال په دوام یې د تخنیک امریت له لوري زیات شمېر وسلې او پوځي وسایط ترمیم کړي او صحي امریت یې د 4200 ناروغو سرتیرو تشخیص او درملنه کړي. د احرار په وینا د بېساري ډاډمن امنیت د تامین ترڅنګ یې کشفي او امنیتي بنسټونه د هر راز ناقانونه کړنو په مخنیوي کې بریالي ثابت شوي او راتلونکي کې به دا لړۍ لا پراخه شي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې د خبریالانو له لوري په بېلابېلو برخو کې پوښتنې مطرح شوې چې د ښاغلي احرار له لوري قناعت بښونکي ځوابونه ورکړل شول.